ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو په دې کوم ورځو شپو کې چې اوس من قرار لرو دا ډیره بهترینه میاشت ده او بهترینې ورځې دي چې دې میاشت ویل کېږي میاشت د محرم چې د هجري کال اولنۍ میاشت ده او دا هغه میاشت دي چې الله رب العالمین ول عزت ورکړي 12 میاشت دي اسلامی کال او څلورو میاشتو له الله عزت ورکړي دی یو پکې د محرم میاشت ده دا اوس پکې من قرار لرو د محرم د میاشتې روزي نیول دم ډېرې بهترینې روزي دي ځکه د رمضان نه وروسته چې روزي ډېر غوړوالی لري هغه په دې ورځو شپو کې روزي ډېر غوړوالی لري نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه هجرت وکړ مدینې ته په مدینه کې يهود ولیدل چې هغه به د محرم کې د عاشوري د ورځې یعنی لسم د محرم به يهودو په دې ورځ باندې روزه نیول او د دې ورځې تعظیم به کوو نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې دا سوچ ده چې دا يهود د عاشوري د ورځې د لسم د محرم تعظیم کوي يهود ورته ویلي وای د عاشوري په لسم د محرم د عاشوري په ورځ باندې الله بني اسرائیل ته د فرعون نه نجات ورکړل او موسی ته الله نجات ورکړل نو موسی علیه السلام بعد دې د ورځې تعظیم کو په دې ورځ به روزه نیول وای ځکه موږ روزه نیسو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای موږ د موسی په تابعداري باندې د دې خلکو نه ډیر لایق یو چې موږ هم د روزه ونیسو صحابه وای موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم د عاشوري د ورځې یعنی لسم د محرم د ورځې د روزي د نیولو ترغیب به موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم راکاو چې تاسو ګوره د روزه نیسئ او د عاشوري د ورځې د روزه چې دا دومره غوړواله لري چې دا د یو کال ګناونه انسان ته الله رب العالمین د دې روزي په وجه باندې بخي د عاشوري د ورځې روزه نیول د دې په وجه باندې الله رب العالمین انسان ته د یو کال ګناونه بخي
نو د عاشوري ورځ را روانه ده 10 د محرم، په دې باندې روزه ونیسئ. په دې صحابه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله رسوله من خو 10 د محرم باندې روزه نیسو د عاشوري په ورځ باندې، دا يهود هم نیسي، دا خو زمونږ مشابهت راغی د يهودو سره. نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای کچیر ته زه الله را روان کال ته پاتې کړلم نو زه سره یوم التاسع نهم ورځ روزه به مو سره زونی سم د يهودو د مخالفت د وجه نه. نو يهود صرف 10 د محرم باندې روزه نیسي، من باید نهم تاریخ مو سره روزه ونیسو، 10 یې ونیسو. کله چان اتم تاریخ باندې روزه پاتې شوله پیر سره خیر دی په 11 باندې ونیسي، خو د مخالفت د وجه نه چې د يهودو سره مخالفت راشي باید منګ او تاسو یو سره نهم ملګری کو، یو سره 11 ملګری کو او د روزه منګ او تاسو ونیسو. به په دې مش کې شیعاګان چې دي چې د دین دښمنان دي، زمونږ د دین دښمنان دي او زمونږ د دین تخریب کوي، په دې زمانه کې د شیعه کوي. شیعه ډېر خبيث خلک دي، هغه په محرم کې د ځان ډېر کارونه جوړ کړي دي، هغه کارونه په محرم کې کوي. د محرم د میاشتې د هغې عبادت دي، په خصوصا په 10 د محرم باندې چې د عاشوري ورځ ده، د عاشوري په ورځ باندې شیعاګان ماتم اعلانوي، غم کوي، خفګان کوي. یره وای په دې ورځ باندې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی او موږ دغه سره غم راضی کوو او دغه په خفګان کې ځان شریکو. به په دې ورځ باندې د ځانونه وای د ځانونه اني وباسي، یره وای موږ غم راضی کوو د حسین رضی الله عنه سره. دا د شیعاګانو کارونه دي. شیعاګان به د عاشوري چې کوم شپه ده د 10 د محرم چې کوم شپه ده د بیگانه دی منځونه کوي او دغه رنګ قسم عبادت کوي او صدقې ورکوي او د ورځې ته د لپاره یو تعظیم جوړي. او باز بګیدسي چې د کربلا مقام ته ځي او الته عبادتونه کوي او ځان په چړو باندې وای. په 10 د محرم باندې چې کوم واقعه راغلی و، هغه کوم واقعه، هغه د کربلا واقعه و چې حسین رضی الله عنه په دې معرکه کې شهید شوی دی. د کربلا واقعه څنګه پیښه شوله؟ ابتدایي احوال دادي کله چې معاویه رضی الله عنه دا او پات کېده د مسلمانانو امیر او خلیفہ او مشر، ټول مسلمانان پر ټول شویو. کله چې معاویه رضی الله عنه او پات کېده نو معاویه رضی الله عنه د ځان درسته ولی عهد مقرر ک خپل زوی یزید ابن معاویه او خلکو ته ویل چې زمان درسته به داستاسي امیری په دې باندې راټول شي. په دې کې معاویه رضی الله عنه او پات شو او یزید دغه په ځبانه کې ناست او یزید مشر شو. نو کوم چې د شام والو د سوریا والا د ټول په غیر د تأمل او د سوچ او د فکر نه د معاویه رضی الله عنه د زوی سره بیعت وکړو چې موږ اسلام ملګری وسکه. معاویه رضی الله عنه د کورنۍ چې د شام د خلکو ډیر خو چې موږ تاسو خبره منو، تاسو موږ امیري نور علاقو کې دی بازو والینو د خلکو نه بیعت واغسته د یزید لپاره چې یزید زمنګ مشر دی، امیر دی او معاویه او پاتشو یزید زمنګ امیر شته. نو چې په کوم علاقه باندې او په کوم ولایت باندې په کوم والی او مشر هغه به خلک راټول کړو او ورته ویل چې خلکو معاویه رضی الله عنه پاتشو دی او داغي پسې باندې وس دا غزوی نهسته یزید راشد دغه سره بیعت وکړي. ټول خلکو بیعت وکړه. بیعت ویل کېږي معنی وعده اغستل د ملګرتیا لپاره او په معروفاتو کې تابعداري دي ته ویل کېږي بیعت. په دغه ټیم کې چې په مدینه باندې والی دی داغي نوم دی ولید ابن عتبہ ابن ابي سفیان، دا په مدینه کې والی دی. داراغه مدینه کې ټول خلک راټول لو ته چې د مدینه والو معاویه رضی الله عنه او پات شوی دی او دا هغه پسې باندې یزید دا هغه زوی امیر شوی دی، مشر شوی دی. راشد هغه سره بیعت وکړي. ټول د مدینه والا راټول شو د یزید سره بیعت وکړه. صرف 3 کسانو په مدینه کې بیعت ونه کړ. یو باغی کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هغه بیعت ونه کړ او د سره چا کار نه لري ځکه د یو عبادت گزار صحابي د چا پروا به نه کوله او په دې مشري په دې کارونو کې به هم ګوت نه والی، بس دا هیڅ سړی او بے رغبت سړی خپل بندګۍ نه به کوله. ورسته د بیعت کړي دي
فهم حسین رضی الله عنه بیعت ونکړه دا دی ولید راوغخته او ولید ته ویل چې راشه بیعت وکړه دا چې کله راغی حسین رضی الله عنه ورته ویل چې ګوره والی صاحب مال یوې ورځې په اندازه باندې مهلت راکړي خیر دې زب سبب بیعت وکما زب سوچو کوم اصل چې زنن د یزید سره بیعت وکم او سبب مې سره لانجه راغلی زه خیر دې مال یو ورځ مهلت راکا د دې والی مشیر شو مروان ابن حکم په نوم باندې هغه ته ویلې چې ګوره ولید صاحب ته د حسین مپریدا مهلت ولما ورکو په دې باندې د بزور باندې بیعت وکا اسنه چې دا لاړ شو انتشار جوړ نشي بیعت په وکا خو دې کې نو ولید نرم سړیو هغه د شي ویلې د ځان سره چې دا حسین چې دی دا یو غیرتی سړی دی د نبوت د قرآنی نه دی او د نبی سلام نو ستې دی کچیر ته زده سره ټینګ مو دا بیعتونه کې اسمه سره جنگ راشي او زما په لاس به د حسین ان توي شي نو ویل چې نترکه منګه د حسین فریدو لالا يقتل على ايدينا چې زمون په لاس باندې د حسین ان توي نشي من حسین د سنوي حسین پرې خده دریم کس په مدینه کې بیعت ونکړه عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما دی بیعت ونکړه د بس جواب ولګ چې لکه تراشه بیعت وکړه نو د بیعت ونکړه عبد الله ابن زبیر د شپې نه د مدینې نه استلال مکې ته وتښتید مدینه پرې خدله تار له ولید عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه پس 10 کسان ولېګل او ورته ویل چې تاسو لاړ شئ او په مکه کې دا سړی ونی سي او لاستړل راولای 10 کسان پس لاړ مکې ته عبد الله ابن زبیر پسې چې کله لاړ عبد الله ابن زبیر په مکه کې ولټه خو لیکن پیدا یې نه کو به د است واپس رال د 10 کسان نو په دغه ورځ باندې داخله ک عبد الله ابن زبیر په غم کې شو حسین رضی الله عنه ته استهیر شو په دوی مشبه باندې حسین رضی الله عنه د مدینې نه هجرت وکړه می سلال مکې ته پیدل عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه بیعت وکړه د ولی سره او هغه می د مدینه پرې خدای مکې ته لاړ عبد الله ابن عمر مدینه پرې خدای د مکې ته لاړ دا کوم چې مشران صحابه په دغه ټیم کې د مدینه پرې خدای مکې ته وتښتیدل مکې ته لاړ د خپل عبادت لپاره مکې ته چې کله لاړ د عبد الله ابن زبیر ته حسین رضی الله عنهما ته دیو ته عبد الله ابن صفوان زیور په خپل کور کې شپه ولور کړل مکه کې خلک خبر شو چې لکه عبد الله ابن زبیر ته مکې ته راغلی دی نو بعض خلک دې چې د یزید حکومت نه خو یزید بچی خو خنوا دا کسان رل تقریبا 2000 کسان د عبد الله ابن زبیر سره په مکه کې ملګری شو چې موږ ستا ملګری او ستا سره بیعت کوو او موږ د یزید بچی نه منو دی عبد الله ابن زبیر د 2000 کسان نه بیعت واغسته او داسې د ملګرتي بیعت او چیرته تاسو ما ملګری وای او په مکه باندې چې کوم والیو د حارث ابن حر په نامه باندې دا عبد الله ابن زبیر لړ او په دې حارث ابن حر باندې حمله وکړه چې د یزید طرف نه په مکه باندې والیو دا استونی قید ته واچو په مکه کې واکه د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما لاستولید په مکه کې د دې خلکو زور شو ارجح حسین رضی الله عنه دا په مکه کې وسیدو اسد عام پرد په شکل باندې وسیدو دی حسین رضی الله عنه پسې د عراق والا خاتون شروع کړه عراق هغه ځای چې نبی سلام فرمایي چې د دې نه فتنې راوځي دا د فتنو ځای دی د زلزلو ځای دی د امتحاناتو ځای دی او د مسلمانانو په منځ کې چې کومه فتنه راوته دا د عراق نه راوته ده د دې دا مطلب نه دی چې د عراق خلک مرتد دي نه خلک هم پکشته خو اکثرا د عراق والا دا بد خلک دي د فتنو والا خلک دي حسین رضی الله عنه پسې دی کوفی والا خاتون شروع کړ د عراق والا چیرې تدل تراشه او د یزید بچی مونږ نه منو او تراشه مونږ تاسو دلته بیعت وکړو او یو اسلامي حکومت به جوړ کوو اسلامي خلافت براولو او مونږ تاسو سره ملګری کیږو ته کوفی تراشه یو خط په سراغه بل خط په سراغه تر دې پورې چې کله حسین رضی الله عنه په مدینه کې وو مدینه ته هم خاتون راتل د کوفی والا چې تدل تراشه او ستا پلار سره مونږ ډېری قرباني ورکړي د علي سره او ستا د ورور سره د حسن سره مونږ ډېری قرباني ورکړي دي او ته د کوفی تراشه او مونږ بس ملګری شو تقریبا یو نیم سل خاتونه حسین رضی الله عنه پسې د کوفی نرال چیرته تدل تراشه مونږ ملګری کیږو حسین رضی الله عنه اراده وکړه چې رسم کوفی ته اول ته یو اسلامي نظام جوړ کړو یو حکومت براولو ځکه داخله کړ چې خاتون را لېږي حسین رضی الله عنه په دې ټیم کې د یزید سره بیعت ولې نه کوي ځکه کله چې د یزید پلار معاویه رضی الله عنه ژوند دیو
نو حسن رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه سره صلح کړي و جوړه سره کړي و او ورته ویلو چې دا جوړه واس د معاویه تر وفاته پوري معاویه رضی الله عنه چې کله وفات شو ربي به بچي تاسو حق نه به د بچي موږ لرا کوي نو حسین رضی الله عنه په دې کې ځان مستحق د خلافت او د بچاهي غړو چې دا خلافت او بچي زمون حق دی خو لیکن دي خلکو را ناس په زور باندې ونی ولا او په دې ټیم کې بعضه عوام مو غیر پاسه د دې حسین ته ویل چې دا بچي خو تاسو حق دی څنګه تاسو نه یزید ونی ولا او بعض منافقانم را پاتې دلو ګرمولې کول حسین رضی الله عنه راجک چې ته ودرېګا موږ استعمال لري کیګو او یو حکومت به جوړ کو یو اسلامي نظام براول حسین رضی الله عنه اراده وکړه چې رزم کوفه ته عراق ته زما خو دوی ویل چې مخې به یو استاد ولېګما حالت به معلوم کو چې داخله کې رښتې وای کنه اس غپ لګي چې موږ استعمال کړیو نو حسین رضی الله عنه خپل استاد ولېګا د مسلم ابن عقیل ابن ابي طالب په نوم باندې چې د تر زمانو کې راځي مسلم ته ویل چې تلاش کوفه ته او هغه نه ما بس خلک خاتون را لګي چې دلته کوپې تراشه منګه حکومت جوړو تلاش ته د خلکو احوال واخله د سره کم خلک دي نو دا مسلم ابن عقیل نو مکین روان شو د کوپې په طرف باندې چې لاړ شي ولته احوال معلوم کی کله چې ته اندازم مسلې وکاو یو سی پورې ورسته د ځان سره کو چې دا کار ته تاریخ کوي ځکه انت اوس د یزید بچای د یزید حکومت ته او کله چې یو څوک بچي او حکومت ونیسي د دینه په بچي اغستل دا ډېر ګران کار دی نو دی به ته حسین رضی الله عنه په خطر راولېږي چې دا کار زه نشم کولای خیر دې ما کو زه نشم تله او دا کار راته د څه کار نه ښکاري حسین رضی الله عنه په سبب خط ولېږي او ورته ویل چې اے مسلمه بوزدلی مکوا چې د لاش حالت د خلکو حالت معلوم کا او صرف حالت معلوم کا جنگ مکوا او د یزید والین مشران خلک ور پتا باندې پوی نشي صرف د خلکو حالت معلوم کا نو دا حسین رضی الله عنه مشر سره مسلم ولا خبره ومنله مسلم ابن عقیل روان شو د کوپې په طرف باندې کله چې کوپې ته ورسېد د مختار ابن ابي عبید الثقفي په کور کې دی راشه خلک خبر شو د کوپې والا چې د حسین رضی الله عنه استاد راغله دي خلک رال بیعتونه شروع کړه په اول ورځ باندې ټول زره کسانو بیعت وکړه چې موږ د حسین ملګریو د یزید بادشاہي موږ نه مانو په دویم ورځ باندې نور خلک رال په دریم ورځ باندې نور خلک رال تر دې پورې چې په دې ورځو کې اتل زره کسانو بیعت وکړه چې موږ د حسین ملګریو چې حسین درش دی مسلم به صرف بیعت اغسته او دومره به وتویل چې صرف بیعت وکي او جنگ به تر هغه پورې نه کو چې حسین نه راغله چې کله حسین راغی بس به موږ جنگ کوو نو دلته بیعتونه وشو په کوپه باندې په دغه ټیم کې چې والی دی د یزید طرف نه مشر دی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دی یو صحابي سره دی ډېر نیک انسان دی پسې یو کس راغی عبد الله ابن اسلم الحضرمي په نوم باندې او دی نعمان ته ویل چې تو ګوره د حسین استاد راغله د مسلم او دلته د خلکو نه بیعتونه اخلي د یزید په خلاف باندې او ته د یزید والی داخله کونیستا اسنه چې یزید نه خبر شي به بدله سزا درکې داخله مپرې د کار ته نعمان ابن بشیر د نرم سړی واغې ویل چې داخله چې دا بیعتونه کوي او دا کار شروع کړي د سپټ کار دی شروع کړي او چې یو کار زمون پټې سی ولې راخاره کما خو بس کله چې یو تور تلاش کو داغه نورسته به سره ګورو مخکې ځا چا سره غم غرض نه لرم د دې سړي خبره ونه منلې شو دې د شکارو کو فورني یزید ته خط ولیکو د عراق نه شام ته خط ولیکو دی په عراق کې اوسېږي او د شام ته نږدې دی خط ولیکو په خط کې د سی ولیکل چې ای یزید تا چې په کوپه باندې والی مقرر کړی دی دا نعمان ابن بشیر دا ګوره د ولایت مستحق دی دلته د حسین استاد راغلی دی او د خلکو نه بیعتونه اخلي او دا ته هیڅ سم نه وای او دا ستاوالی دی او ستا په خلاف باندې دلته بیعتونه غسل کیږي ته فورا دا والی بدل کا د دې په ځای باندې بل یو خطرې سره راولېګا چې څوک ته غوښونه خوځي یزید چې کله دا خط ته ورسېد یزید ډیر خپه شو پریشان شو یزید ته دا خبر هم رسیدلو چې حسین رضی الله عنه په مدینه کې بیعت نه کړي او مکې ته تللی دی او اوس د مکې نه روان دی د کوفې په طرف باندې او کدا سړی اسما په خلاف باندې ودرېد د دې سړي سره خلک ملګری کیږي او بادشاہي نه دا سړی نیسی نو یزید په دې خفګان کې پریوته نو د یزید د پلار د معاویه رضی الله عنه یو غلام استرجون په نوم باندې چې دا د روم نه راغلی او دا ډیر او خیر به اسلام هم راوړل دې سرجون سره د یزید مشوره وکړه چې څه کول پکار دي چې دلته کوپی ته د مسلم راغلی د خلکو نه بیعتونه اخلي
دې سرجون ورته ویلې چې د کار وکړه. په دغه ټیم کې چې په بصره باندې والي دی، په بصره باندې والي دی عبید الله بن زیاد. او عبید الله بن زیاد دا پلار چې زیاد دا ډېر خطري سړی و. هغه په دې بصره او په دې کوفې دوه باندې ولایت کړو او دا ډېر په سیاست باندې ډېر پوهه سړی و. د اسوي چې دا هم د خطري سړی و، په سیاست باندې ډېر پوهه. نو دې سرجون یزید ته ویل چې د کار وکړه، دا د بصري چې کوم والي دی دا خطري سړی دی عبید الله بن زیاد. ته عبید الله بن زیاد د بصري ولایت خو ور سره دی، خو د کوفي ولایت هم دی عبید الله بن زیاد ته ورکا، ځکه دا خطري سړی دی. او لږ څوک چې غوږ وخوځي بس دا د سر وایي د قتل کې ډېر تکړه سړی دی. ته په دې کوفه باندې دا سړی والي کا، دا کوفه د دا سړی شي راټینګولی. د یزید د عبید الله بن زیاد سره طبعا ورانه او سره نه لګېدله. هغه ویل چې دا سړی مې نه دی خوښ، عبید الله بن زیاد مې نه دی خوښ. دی ورته ویلې وای په دې ټیم کې د عبید الله بن زیاد د بل مستحق سړی نشته دی چې تعالی د کوفه راټینګي کی. همدغه عبید الله بن زیاد دی او دا ته امیر مقرر کا. عبید الله بن زیاد ته یزید خط ولیکه او استاد ور ولېګل او ورته ویلې لکه څنګه چې ته د بصري والی تعالی ما د کوفي ولایت هم درکله ده، ته د کوفي ولایت هم ستاسو سره دی او ته د هغې مشرم شوې. فورا لاړ شه کوفې ته او هلته په کوفه کې مسلم راغلی دی، د حسین رضی الله عنه استازی او د خلکو نه بیعتونه اخلي. چا چې ورسره بیعت کړی دی بیعت پې مات کا، او څوک چې بیعت نه ماتوي هغه مړه کا، ختم یې کا او کوفې ته ځان ورسوه. کله چې دا خط او استازی عبید الله بن زیاد ته راغی، عبید الله بن زیاد د ځان سره ویلې چې د دې یزید خو زما سره ورانه ده، دا څنګه مله دا دوه ولایتونه راکړې چلی راته جوړ کړي، په چا مې وژنې او که څه مسله ده. خو زه د امر اطاعت یې وکړ. چې کله د بصرې نه روانېږي د کوفې په طرف باندې، په بصره کې دته یو سړی راغی او ورته ویلې نوم د هغه منذر و. ورته ویلې چې ته د دې ځای نه ځې کوفې ته او هلته د یزید په خلاف چې کوم خلک دي د هغې سره جنګ کې. دلته په دې بصره کې د حسین رضی الله عنه استازی راغلی دی او دلته ورسره خلکو بیعتونه کړي دي او تلته ځي. تا چې خبر شو دوی ته جاسوسان خواره کړه، جاسوسان یې خواره کړه د حسین رضی الله عنه استازي پسې. حسین رضی الله عنه استازي راغلی او د عبید الله بن زیاد چې کوم مخالف خلکو د هغې نه بیعت اخیستی و. بس خلک ګرځېدل، جاسوسان ګرځېدل تر دې پورې چې د شپې د حسین رضی الله عنه استازي ونیو. استازي چې کله ونیو تارې ټول د بصرې والا راټول کړه او اعلان یې ورته وکړو چې ای د بصرې والاو زه خبر شوی ما چې د حسین استازی راغلی دی او تاسې بعضې خلکو سره بیعتونه کړي دي. خبردار تاسې ګوره ټول د قتل مستحق وئ، خو ګوره تاسې ما معاف کړلی. او دا کوم استازی چې راغلی دی دا دې ما نیولی دی، دا یې د ټولو خلکو په مخ کې راویسته او سر یې تیوه او مړ یې کړه د دې ټولو خلکو په مخ کې او ویې ویلې که چا حرکت وکړه ګوره سر تیوام او د دې سړي په شان حال وي. بصرې والا باندې یخې اوبه واوښتلې او ټول بس حیران شو، په رعب پې پرېوته او بیا یې ویلې چې ګوره یزید ماله د کوفي ولایت هم راکړی او د هغې مشري هم راکړی ده، زه هلته اوس روان یم او دلته چې په تاسو باندې خپل نایب امیر مقرر کومه عثمان ابن زیاد، دا به ستاسو امیر یو مشر وي. زه اوس لاړم کوفې ته. د دې ځای نه عبید الله بن زیاد روان شو د کوفې په طرف باندې فوجونه یې د ځان سره واخېسته. چې کله روان شو د کوفې ته نو قادسي علاقې ته چې کله ورسېده سره خپل فوج هم و، دې کې ده د سیاست نه کار واخېسته. دې د شکاروکو د خپل فوج ته ویلې چې تاسو به ما سره ننوځئ، تاسې به وروسته راشئ. او دې د ځان سره یو څو ملګري واخېستل او غلام یې د ځان سره واخېسته او په اوښ باندې سور شو او د حجاز د خلکو د مکې او د مدینې د خلکو په شان یو پټکی یې وتړه. ګویا کې داسې ځان جوړو چې د حسین رضی الله عنه راغی د کوفې ته، پټکی یې وتړه او روان شو د کوفې په طرف باندې. د ماښام او د ماخوستن دا منځ ټیم دی، په دې ټیم کې دا عبید الله بن زیاد په دې کوفه باندې ورداخل شو. چې کله ورداخل شو د خلکو کتلې د خو مخ تړلی دی، پټکی والی دی د حسین رضی الله عنه په شان. کوفي والی ویلې چې دا حسین رضی الله عنه راغی، ټول به ورته ویلې مرحبا بک، په خیر راغلی او سلام دی په تا باندې، ای د رسول الله زویه، ای د رسول الله د لور زویه، ای د رسول الله نوسې په خیر راغلی کوفې ته. ته به صرف وعلیکم سلام ورته ویو، نور جواب به خبرې به سره نه کولې. دا سیده روان و، قصر الامارې ته ځان ورسو، ولایت او مشري ته ځان ورسو. چې کله ورغی دروازې ټک ټک کړه نو د کوفې والي چې و نعمان ابن بشیر رضی الله عنه د ده ملګرو چې دروازه کې وکتل چې ګوري
چیرې ګمان وکړ چې دا حسین رضی الله عنه د مخې تړلې ده د ملګرو سره. الته نعمان بن بشیر ته ویلي چې دا حسین رضی الله عنه راغلی دی. نعمان بن بشیر ورته ویلي چې حسین موږ ستاسو قدر کوو، دلته ګوره د یزید بادشاہي ده او ته داسې وکړه دلته مه راځه، د دې جنازه بېرته ستون شه. هسې نه چې دلته اختلافات جوړ شي او جنګونه شروع شي، موږ د تعالی دلته ځای نه شو درکولی. نو دې خلکو ورته ویلي چې دا خو د رسول الله نوسی دی، ته داسې وکړه یوه شپه وله ورکړه، یوه شپه به دلته وکړي بیا به سهار له ځینو. نو دی فورا دی عبید الله بن زیاد مخ خالی کو او ویل چې ظالمانو زه عبید الله بن زیاد ما حسین نیمه ور راته خلاص کړي. دی ویل چې لکه دا د بل والی دی او د بل حکمران سړی دی، تا څنګه راغی په دې ټیم کې؟ دروازه ته خلاص کړله او دننه ننوته ورغه. اول نعمان بن بشیر ته ویل چې خبردار یزید ماته استاد را لګلې دی او ماته ویلې دي چې دا نعمان بن بشیر معزود دی د کوپینا او د نعمان بن بشیر په ځای باندې والی شوی هغه عبید الله بن زیاد دی. دا ولایت ماته سپارل شوی ته د دې جنازه اولې دا رخصت کو او د شپې د عبید الله بن زیاد فوجونه کوپې ته داخل شو. کله چې ستار لشه عبید الله بن زیاد ستار له ټول د کوپې والا راټول کړ قصر الامارې مخې ته او اعلان ورته وکړ چې د کوپې والو زه یزید را لګلې ما یزید ابن معاویه او د بصری ولایت هم زما سره دی، د کوفی ولایت هم ما سره دی او زه د خبر شوی ما چې د حسین استاد راغلی دی دا مسلم او دلته د خلکو نه بیعتونه اغستې دي. دا بیعتونه به ګوره تاسې مات کوي او که مات یې نه کوي ګوره یو دنه وژنمه ختموم ګوره تاسې او څوک ګوره غلط حرکت ونه کړي. سخت دمکې یې ورکړې کوفی والا ته. نو د کوفی والا ډېر بې غیرته خلک دي. هلته د حسین په ملګرتۍ کې 18 کسانو بیعت کړی دی. دلته هیچا غوږ ونه ګرو، هیچا څه ونه ویلې، ټول باندې یخې اوبه واوښتلې. دا خلک خواره شو. عبید الله بن زیاد ویلې چې په دې ټیم کې د مسلم ابن عقیل زه معلومول پکار دی او دا نیول پکار دي. جاسوسان یې خواره کړه. نو مسلم ابن عقیل اول د مختار ابن ابي عبید الثقفي په ځای کې دی ویل چې لکه دا مشهور ځای دی او خبر شو عبید الله راغی او دا والی شو. دې داسې پرېښود او د حانی بن عروه ورته وتښتېد، ولته لاړ، هلته ځان پټ کړ. نو دی عبید الله بن زیاد ته جاسوسانو خبر راوړه چې دا مسلم ابن عقیل چې اوسېږي دا د حانی بن عروه په کور کې اوسېږي. د یکدم اقدام نه کوو بلکې تکتیک او د سیاست نه کار واغسته. دی یو کس وکړه یو غیر معروف سړی او داسې مشهور نه و، هغې له پیسې ورکړې او ته به د داسې کار وکړې چې ته به لاړ شې د حانی بن عروه کور ته او ورته وویې چې زه د بصرې والا رالېږلی یم د حسین په ملګرتۍ کې او ما له دا پیسې م راکړي دي چې دا ویسه مسلم ابن عقیل او دا په ملګرو باندې خرچه کو. حسین رضی الله عنه دغه را روان دی. دا پیسې راوړلې، حانی بن عروه کور ته راغی ورته ویلې چې زه د مسلم خواته ملګرو را لېږلی یم د بصرې نه او دا پیسې م راکړي دي چې دا دله ورکړه چې خرچه پې وکړي. په چل کې اوس د ده ځای معلوموي. حانی بن عروه ورته ویل چې ښه دي کړي دي، پیسې راله راکړه زه به مسلم له ورکړم. دې سړي ورته ویلې معقل د نوم و، وایي نه داسې کار دی مه به د مسلم سره په خپله میلاوې، هسې نه چې ته پیسې ځان له ووې ته به د هغه خواله ورځم د هغه سره به میلاوېږم. وایي صحیح ده راځه. دا یې بوت او د مسلم ابن عقیل سره میلاو کړو، زه یې له معلوم کړ او هغه له پیسې ورکړې چې یاره زه دغسې د بصرې نه ملګرو را لېږلی یم. دا معقل لاړ عبید الله بن زیاد ته ویلې چې د سړي ځای مې معلوم کړ. وایي چېرته دی؟ وایي د حانی بن عروه په کور کې دا اوسېږي. ده ډایرکټي په ده باندې حمله نه کوله، عسکر یې ولېږل او ورته ویلې چې لاړ شئ حانی بن عروه راولئ. حانی بن عروه چې کله راوسته عبید الله بن زیاد ورته ویلې وایي ستا په کور کې مسلم اوسېږي د حسین ملګری دی. حانی بن عروه ورته ویل زما په کور کې نه اوسېږي. وایي نه اوسېږي؟ وایي اوسېږي. وایي نه اوسېږي زما په کور کې. فورا یې پسې دغه معقل له ویسته ورته ویلې چې بېګا چې زه درغلی وم هغه پیسې چې مې دروړې وې او تا چې زه د مسلم سره میلاو کړم ولې ستا په کور کې نه اوسېږي؟ ایسته د حانی بن عروه خجالت شو، دا یې جیل ته واچو. خلکو کې خبر خور شو چې حانی بن عروه عبید الله بن زیاد وجلی دی. نو دلته د حانی بن عروه په کور کې چړاګانې شروع شولې. مسلم ویلې څه چل دی؟ یاره وایي دلته حانی بن عروه وجلی دی عبید الله بن زیاد. نو دی مسلم ویلې چې یاره اوس خبره ښکاره شوله او اوس به جنګ کوو، د جنګ نه په غیر نه کېږي. مسلم ابن عقیل سره چې چا بیعت کړی و 18 کسانو سره بیعت کړی و د حسین په ملګرتۍ کې چې موږ د حسین ملګري یو. دیو پسې خبر ولېږه چې راشئ او اوس جنګ کوو، مقابله کوو د عبید الله بن زیاد سره. نو دې کې د 18 کسانو کې 14 ډېر بې غیرته خلک دي د کوپې والا. د 14 کسانو ورته ویلي چې تا خو موږ ته ویلي دي چې د حسین د راتګ ته به مخکې موږ جنګ نه کوو او حسین نه دی راغلی ته په موږ باندې اوس جنګونه کوې، موږ تا سره جنګونه نه کوو. 14 کسان تې په شا شو سره د دې نه چې بیعت یې ورسره کړی دی. پاتې ورسره 4000 کسان شو. دا 4000 کسان مسلم ابن عقیل راواغستل او راغې په قصر الاماره باندې حمله وکړله. قصر الاماره د عبید الله بن زیاد دا قصر دی محاصره کړ.
په دې باندې د عبید الله بن سره کسان دنه په دې قصر الاماره کې کم وو بهر د پوجونو نو دې بار چې کوم پوجونو دې په دې مسلم ابن عقیل او ملګرو باندې د غشو گزارونه شروع کړل دلته د کوپی والا خبر شو د کوپی والا ټول بے غیرت دي نو په دې څلور زره کسانو کې دا ټول ځوانان خلکو د جذباتین نو مشران ورون دي رال پلرون رال او دې کشرانو ته ویل چې تاسو څه کوئ دوست عبید الله بن زیاد مقابله کوي د مقابله خو موږ نشو کولای یو د مسلم ابن عقیل نه جدا کوو تر دې پورې چې دا څلور زره کسان املال صرف د مسلم ابن عقیل سره 36 کسان پاتې شو مسلم ابن عقیل شره اوس ما مرګ دي صدا سے پرې خدو د دې نه وتختې د کوپی نه د اوته چې کله اوته نو یو زنانه و اسلاغي کوړه نه وته او هغه کې ځان پټ کړ عبید الله بن زیاد پس جاسوسان خارق له او ویل چې دا مسلم ابن عقیل نیول غواړي څنګه دا راغلی د بیعتونه غستې نو د یو کسو عامر ابن جرير المخزومي په نوم باندې دای په سیولې کسانې ورغله چې لاټه ته دا سړی معلوم کا مسلم ابن عقیل ونیسه ل جاسوسانو خبر راغی جاسوسي ول چا وکړه چې دا د پلانې زنانه په کور کې اوسېږي ایست دا سړی راغی او دا مسلم ابن عقیل محاصره کو او ورته ویل چې راځه تبدل د عبید الله بن زیاد نه ما پیو غاړم او راځه ما سره بیعت وکړه زبر الته بوزم او تا ته امني ددل لاس پلاس کې ورته ویل چې سیده او بیعت وسره ونکو دایونی وبویت قصر الاماره ته د عبید الله بن زیاد هغه ولایت او مشرۍ زیته بوته نو الته حنیم بن عروه چې د فکور کې اوسېده ادا مسلم بن عقیل ته دوانه عبید الله بن زیاد دی کوټه ته واچلو جیل ته واچلو داخله خبر شو د کوپی والا چې دی عبید الله بن زیاد حنیم بن عروه نیولې ده او مسلم بن عقیل نیولې ده نو سار له یو لسره کسانو مظاهره وکړه او دی عبید الله بن زیاد تی ویلي چې ګوره دا دوه کسان دي زمونږ نیولې دي دا بل افریدي او ګوره افریدي نه خدل ګوره موږ مقابله کوو تاسو سره جنگ کوو دا هډل به غیرت خلک دی عبید الله بن زیاد ته پتا و چې دا صرف د خلی خلک دي او د عمل خلک نه دي عبید الله بن زیاد خپل پوښت امر وکړ چې دا مسلم ابن عقیل او حنیم بن عروه دونه راولې دوانه راوستل او د قصر الاماره دویم چته او خېجوله او د دوانو نه ترونه واله کته د ټولو خلکو مخې تر او غرزول او ویل چې دا دوه کسان تاسو د غری څه شي کوله دی کوپی والا باندې به د لسره کسانو باندې یې خو وختلی او دی ایستمونه ویلې سبه ته واپس صرف دا دوه کسان په وجل دی پمړ کړل خو په هغه ټیم کې چې عبید الله بن زیاد کوفی ته نه راغلی نعمان ابن بشیر والده او حسین رضی الله عنه د پر مسلم ابن عقیل ډیر بیعتونه اغستې دي په دې ټیم کې مسلم ابن عقیل حسین رضی الله عنه پسې مکی ته خط لګل دی چې په کوپه کې اتل زره کسانو بیعت کړي دي تر یو لکه پولیس موږ ملګری شته دي او ته د سکارو کا حسین رضی الله عنه ته لیکلو چې ته د مکی نه روان شه د کوپه په طرف باندې اته ځان راورسوا او خپل اهل او ملګری بچی ټول ځان سره راواله نو د کوپی او د مکی په منځ کې تقریبا د یوې میاشتې د مسل په اندازه باندې مسافه ده نو استاد بروستر رسیدلو استاد چې کله حسین رضی الله عنه تراغه چې مسلمو ته لیکلي دي چې خلکو نه بیعتونه اغستې دي او تر روان شه د کوپی په طرف باندې حسین رضی الله عنه اراده وکړه چې زه روان شم د کوپی په طرف باندې په دې مکه کې د حسین رضی الله عنه خیرخوا خلکو یو په دې کې عبد الرحمن بن الحارث اغه حسین رضی الله عنه ته وی څه کې وی کوپی ته څنګه وی پام کو کوپی ته لاندل شي ولې د کوپی والا خلک عراقین ته معلوم ندي بهم بس ابو واقد الليثي راغه ورته ویل چې ګوره حسین څه کې وې زم کوفی ته اول طرف خلکو خطونه را لګلې دي چې تراشه د حکومت جوړ کو ورته ویل چې ګوره پام کو کوفی ته لاندل شي عبد الله بن عمر په شراغه ورته ویل څه کې وې کوپی ته زما وې پام کو ګوره چې د کوپی ته لاندل شي ولې وې د کوپی والا ته معلوم ندي او دای مرته ویل چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم ته الله د دنیا او د آخرت په منځ کې اختیار ورکړي چې دنیا غواړي که آخرت غواړي ستاسو نیکه نبی صلی الله علیه وسلم آخرت ورکړي د دنیا بادشاہي نه الله تاسو له نظر کوي ور کوپی ته لاندل شي اخر وته دی حسین رضی الله عنه ویل چې نظم وې تزي اخر ته عبد الله بن عمر غاړه واغستلو عبد الله بن عمر هم په جړا شو حسین رضی الله عنه هم په جړا شو عبد الله بن عباس خبر شو چې حسین رضی الله عنه روان دي کوپی ته زی عبد الله بن عباس په سراغه ورته ویل چې حسین خبردار ور کوپی ته لاندل شي وی ولی د دې کوپی والو د عراق ولا خلکو تا پلار نه شهید کړي ستا ورور حسن له زهر نه دی ورکلی کوپی ته ور لاندل شي دی حسین رضی الله عنه ته ویل چې نه کیږي زم التزما وادي کلی د خلکو سره د خلکو خطونه دي یو نیم سر خطونه راغلي دي چې کوپی ته راشه دی عبد الله بن عباس ورته ویل چې ګوره مزه وینه زم نو یو ورته دا ویل چې د څه کارو کا چې زی خو لازمی نه پاتې کیږي دا خزي او بچی د ځان سره مبه و
زګه کشیر د الته ستا بچی شو لرسته به خزه بچی بوزي او کچره د بچی نشوله او ته به شهید شول نه بس دا خزه بچی د ځان سره مبيوا او دمه ورته ویلې کته بیخي د بچی شو غډیر کې بچی دی خوخی به یمن تلاړ سره یمن ولا خلک ډیر خلک دي هغه خلکو کې به ته بچیو کې د کوپی ولا په خلکو ته بچی نشي کولای الته مزه ولیکن حسین رضی الله عنه ورته ویلې شنه زم اخر ته عبد الله ابن عباس ویلې چې تزي زبد سو کوم دلته برستا اوخه مخته تم لما تا اوخه په ما باندې راوخه جوول ما ملک ادا غیل رسته به تزا حسین رضی الله عنه ته ویل شنه زم اخر ته عبد الله ابن عباس ویلې چې تزي غاړه ولا ورکړه او د عبد الله ابن عباس د سترګونه مخ کلاړي ته حسین رضی الله عنه د سترګونه مخ روان شولې او دی عبد الله ابن عباس ورته ویلې چې حسین د دین رسته کې دیشه زتا په دنیا کې ویني نه ما دا د کوپی والا خلک ماته معلوم دي خدای پامانی سره وکړه عبد الله بن زبیر په سراغه دی حسین رضی الله عنه په سیګوره چې مزه دلته د مکه کې تیار اوسېګو د الله بندګانی بکو او تزما امیر عزت سره بیعت کوم او دلته پادشاه خدا خبره نه منله ډیرو ملګرو ورته ویلي چې پادشاه او حسین رضی الله عنه ویلي چې د وعدونو مجبور ما وعده می په کوپه کې کلی دی وزم دلته الله وسته تقدیر لیکل دی غني حسین رضی الله عنه ډیرو خلکو ویلي چې پادشاه ولیکن الله تقدیر کې لیکل دی وای چې الله رب العالمین په یوزي کې مرګ لیکي وای جعل له الیها حاجه ان د انسان الله رب العالمین د انسان له حاجت مقرر کی هغه په سلال شي استعلت الله روح واخلي حسین رضی الله عنه روان په دې ټیم کې د ذل حج دریم تاریخ دی عبد الله بن عباس ته دام ویل چې لکه پادشاه د حج موسم دی دلته حج له خلک را روان دي او تزي اول حج وکبه بس وینا وادي مکلی صبر نشم کولای زما عبد الله بن عباس د حسین رضی الله عنه سره په دغه ټیم کې ملګری دي وابیا کسانو سره ملګری دي او بعض تاریخونو ولا لیکلي چې یو سل تلويخ کسانو سره ملګری دي او بعضو لیکلي چې 230 کسانو سره ملګری دي حسین رضی الله عنه روان شو پیغمبر یو علاقه هغه ته ورسېده چې ګوري الته یو قافله روانه ده د یمن روان ده یزید ملاقات ته نو دوی ویل چې دا حکومت او خلافت خو زمونږ حق ده او دا مالونه زمونږ حق دي نو دا قافله باندې حمله وکړه په زور باندې او حسین رضی الله عنه د دین مالونه واغستل د خرچې لپاره د دین وروسته چې کله روان شو صباح بنوم باندې علاقه هغه ته ورسېده الته د کوپینه یو سړی روانو پرزدق شاعر بنوم باندې د سره مخامخ شوی کوپه کې څال دی پرزدق شاعر هم د کوپینه په دې ټیم کې راوته دي چې حالت بدل شوی نه دي هغه ټول خلکو بیعتونه اخلي او د مسلم سره بیعتونه دي او چې موږ د حسین ملګرته کې هغه بیعت کو او حسین دغه روان دي خو پرزدق ته دم ویری چې ګوره د کوپی والا د خلکو د توري ګوره د سیمانته نخ کوي چې تاسو سره د ملګری حسین رضی الله عنه روان شو عاجر بنوم باندې علاقه هغه ته ورسېده چې کله الته ورسېده د یو خط ورګو کوپی والا ته او خط ورګو قاسم بن مظهر ته او ته ویل چې دا ورسوه کوپی والا ته په خط کې تلیکلی چې د کوپی والا اوس در روان ما پلار کې ما او تاسو ټول ځان برابر کې درځوبه او دلته یو اسلامي حکومت جوړو دا خط دل ورکه دا روان شو الته عبید الله بن زیاد ناشنا کارګلو د کوپی چې دا کوم لارې وي دا ټول عبید الله بن زیاد تړلې وي یو کسو حر بن یزید التمیمی دلې زر کسان ورګلی ورته ویلیو چې د کوپی دا کوم لارې چي دي د مکی په طرف باندې د ټولو کې تګر سره ګرځه د حسین تعقب کوي دا ګوره دا حر بن یزید هغه سړی دی چې حسین رضی الله عنه په ختم لګل دی چې تراشه دلته کوپی ته موږ سم ملګری کیګو اوس د یزید سره ملګری شو د سر اولی راوړي داخله او دویم کسو عمر بن سعد بن ابي وقاص د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه زوی دل عبید الله بن زیاد تلور زره کسان ورکلیو او ورته ویلیو چې د شکار وکړه د کوپی په دلارو کې ګر سره ګرځا چې حسین دې مندک بس ویلی سو زما خاله راول دام ګرځي را ګرځي نو کله چې د قاسم بن مظهر راورسید او خط ور سره ده ایست د عبید الله بن زیاد پوجن ویلیو چې ویني خط ور سره ده تاریخي ویلو عبید الله بن زیاد خاله عبید الله بن زیاد ټول خلک را ټول کلو اعلان وته چې د کوپی ولا دا ګره د حسین استاد د خط راوړل دی وې د پاس د قصر الامارین لاندې دارا گزار کو په دې لاټ کې د نساو خطله کله چې دا حسین رضی الله عنه خره نږدې شو د کوپی ته نو بل خطي ولیکو او هغه یو بل کس لور کو چې ته دا ورسته ولا خط هغه خط ولا چې کله راغی هغه عبید الله بن زیاد پوجن ونیو هغه عبید الله بن زیاد ولېګو هغه استعمال کو خدا حسین رضی الله عنه خبر نه دی چې په کوپه کې څه شروع دي کله چې حسین رضی الله عنه د سروان دی په مدینه کې عبد الله بن جعفر چې د ترس وی دی دا خبر شوی دی چې حسین رضی الله عنه روان دی کوپه ته
دی عبد الله بن جعفر خط ولیکه د مدینې نه او دا خط ورکه د دوه زامنو عون او محمد د دوه ته ورکه چې دا خط ورسوه او حسین رضی الله عنه ته ویو چې ګوره پام کوو کو په تعالی نشته به تراستون شه او د والیو د مدینه کې ولید په نوم باندې هغه مولا خط ورکه وته ویل چې حسین ته ویو چې تا ته ګوره په مدینه کې امن د مدینه تراش خپل عبادتونه کوو کو په تعالی نشته چې کله دا دوه کسان الته ورسېدل او ورته ویل چې عبد الله بن جعفر دسي وای حسین رضی الله عنه ویل چې نه زنه مثال دله او دیو ته ویل چې تاسو موږ ملګری شو زی چیزو دیم د ځان سره ملګری کول روان شو یو علاقه وسعلبه په نوم باندې کله چې هغه ته ورسېدل الته کورونو د دې خلکو حسین رضی الله عنه ته پوسو چې په کوپه کې څه حال له هغه د حالت نه خبر کو چې ته خبر نه وینا وای مسلم ابن عقیل چې د حسین استاد دی اگر اغلی عبید الله بن زیاد وجره دی عبید الله بن زیاد نو والد تر اغلی دی نعمان بن بشیر معزول کړی دی او د حسین رضی الله عنه چې کوم ملګریو هغه اکثر شهیدان کړي دي د ټول حالت نه دلته خبر کو حسین رضی الله عنه حسین رضی الله عنه په دې کې سوچو کو ملګرو ته ویل چې به ته واپس کیو دلته د مسلم ابن عقیل بچیو هغه ویل شنه زمنګ مسلمي وجلې ده من بزول د قصاص باخلو د انتقام باخلو او مرګ زمنګ وخت موږ نه واپس کیو حسین رضی الله عنه ورته ویل چې تاسو د سوي وي سیده بس روان شو چې کله دې کوپې ته ور داخليږي په دغه ځکه د حر بن یزید التمیمی په وچره چې زر کسان د سره ور سره دي د سره میلاو شو مخامخ د کوپې ته نه پرې خدل چې کوپې ته داخل شي ندی حسین رضی الله عنه چپ طرف ته وکتل او د قادسی علاقه وا د قادسی په طرف باندې حسین رضی الله عنه روان چې کله قادسی ته ورسېدو الته د عمر بن سعد بن ابي وقاص سره څلور زره فوجین دي او د کوپې لارې بندي کړې دي الته هغه مخې ته وروته هغه نه پرې خده نو دی حسین رضی الله عنه وکتل د کربلا علاقه ته د کربلا په طرف باندې دا روان شو حسین رضی الله عنه چې کله د کربلا مقام ته ورسېد د کربلا د قادسین د لس مل په اندازه باندې لري علاقه ده کربلا ته ورسېد او الته حسین رضی الله عنه خیمه والی او دغه کې دواړه والا دی عمر بن سعد بن ابي وقاص وکتل چیرې دا حسین رضی الله عنه لاړ کربلا ته دا عمر بن سعد بن ابي وقاص خپل تلور زره کسان واغستل او ورلګر چا پیر د کربلا نه د کر چا پیر خیمه والی او د متدغه کې واړه والا دا حول ابن یزید التمیمی چې د سره سر کسانو دام راغه او ګرچا پیر د دینه کې ناستنو یو طرف ته 240 کسان دي د حسین رضی الله عنه سره او بل طرف ته د عبید الله بن زیاد په نظر فوجونه دي دی عمر بن سعد بن ابي وقاص دا ډېر خسړیو د خپل ملګرو ته ویلې چې داسې وکي ما ور پرې دی حسین ته د حسین سره څه خبرې کوم دا راغه یو خیمه کې د حسین رضی الله عنه سره کې ناسته او حسین رضی الله عنه ته ویلې چې داسې وکا دلته والی چې د عبید الله بن زیاد ډېر خطرې سره دی او دلته د یزید بادشاہي ده ته څه وکړه د یزید سره بیعت وکړه او دا څنګه مکوا او خیر رسول الله حسین رضی الله عنه ورته ویل چې درې خبرې ده تکوم او په دې درې خبرو کې راسه یو باندې عمل وکړي او ما پرې دی او درې خبرې روغي خبرې ده وکړلې یو خبره حسین رضی الله عنه دا وکړه چې ما د دې نه پرې دی بیتا مکی ته سبا مکی ته لاړ شم اول ته بد الله عبادت کوم د الله بندگی وکوم څنګه سم کوي وای دویمه خبره مې ده چې د څوکۍ د تورکانو سره په دغه ټیم کې جنگونو د بلاشم خراسان ته الته به جهادونه کوم جنگيګم تر دې پورې شهید شمه ما کوپارو ته جهاد ته پرې دی او درې مو دادا چې ما ډاری کې پرې دی یزید ته سبد یزید خو لاشم او دغه سره به بیعت وکم دی عمر بن سعد بن ابي وقاص ویل چې دا هډې خيخي خبره وکړلې د استاد ته ویل چې تپورن لاش عبید الله بن زیاد ته والی ته ویوا چې حسین رضی الله عنه دا درې خبره کوي کومه وسره ومنو عبید الله بن زیاد چې دا درې خبره واورېدلې د په خوا کې یو غلط مشیر ناسو دا غنمو شمر ذل جوشن په نوم باندې هغه ورته ویل عبید الله بن زیاد سوچ کې شو د شمر ورته ویل د څه کار وکړه چې درې وانو کې سره یو خبره په معنا ځکه کچیر ته دا پرې د یزید ملاقات ته ډاری کی نو ستاد حیثیت با ختم شي به بد باندې دا مشرکی او ستا حکم حیثیت په پاتې نشي وې څو کوی دوه کارونه وکا حسین رضی الله عنه دا ستا په جیل ونیسي لاس تړلې دي دل تراولي او تاسو سره د بیعت وکي او دا غي نرسته دي تر ټیټه بيزي یزید خواته واغ سره د روسه بیعت وکي او دویم دا دی چې یا قتل له مړی کا حسین رضی الله عنه ملک ځکه تا ته حقوق نشي ویلې ځکه بغاوت کړي د ما ملک دی عبید الله بن زیاد استاد راولېګو عمر بن سعد بن ابي وقاص ته او ورته ویل چې یا به جنگي او یا به دا حسین رضی الله عنه لاس تړلې مال راولې کله چې استاد راغې نو دلته تګ را تک کېدو په دې ټیم کې تاریخ چې وو دویم د محرم وو دا اوس کومه میاشت ده او یو شپږم هجری وو
پدې کې دا قصه شروع شوله نو یو جمعه په دې خطونو کې تګ را تګو دبا انت خط لګه استاد به لګه عبید الله بن زیاد بدل ته خط را لګه استاد به را لګه نو پدې کې یو جمعه تیر شوله دی عبید الله بن زیاد ځان سره سوچ وکړ چې دا عمر بن سعد بن ابي وقاص د سنرم سړی دی اسنه چې د حسین رضی الله عنه سره ملګرته اعلان کی او زما په خلاف باندې ونه درېږي دی عبید الله بن زیاد څخه کار وکړ د چهارشنبه په ورځ باندې په ماخام کې یو استاد راولېګو دا غنوم جويريو او د تیویل چې د بده سکارو کې لاړ بشي د عمر بن سعد بن ابي وقاص پام به وکي کچیر د حسین ملګرته حاصل کړي و عملګرته ولا کوله موږ له به تر راپور راوړي موږ بل امیر د په ځای باندې درولېګو او کچیر ته هغه په خپل حالت باندې و هغه ته به وشي د عبید الله بن زیاد امر داده چې د حسین سره جنگ وکي یا یې ونیسي یا یې بل کوي ختمه کوي نو د یوې ورځې په اندازه باندې د کربلا او د کوفه په منځ کې مزلو د بیگانه د استاد را روان شو سار ته دغه استاد را ورسید عمر بن سعد بن ابي وقاص ته خبر را ورسوله چې عبید الله بن زیاد وای چې یاد حسین سره جنگ او یې ونیسي مال الله ستړل راولې وای ملک فورا عمر بن سعد بن ابي وقاص استوخه تور راوغسلو فوجو ته ویل تیار شي عمله کو حسین رضی الله عنه ته ویل څه کوي وای جنگ کو حسین رضی الله عنه ورته ویل چې د کارو کوي د یوې ورځې په اندازه باندې مال مهلت راکړي ته بل سوچ فکر وکما او سبا له به جنگ وکړو نو د دې استاد ته وکتل جويريه ته نو دی ویل چې خیر د یو ورځ ده خیر د صبر وکړو سبا به جنگ وکړو نو دلته تر ماخام سبا پورې به جنگ وخت واغسته انت عبید الله بن زیاد به پښه کې شوی ویل چې دا استاد مالې غلې ده اسنه چې دی عمر بن سعد بن ابي وقاص نیولې او جیل ته اچلې او اسنه چې د حسین سره ملګرتې نه اعلان کړي دلته شمر دل جوشن ته ویل چې د سکار وکا فورا تلال شه او تب پامو کې ک عمر بن سعد بن ابي وقاص په خپل حالت باندې هغه په ملګرتې کې بجنګ شروع کړي او کچیر دغه ملګرتې اختیار کړي و تزما د طرف د اميري په دغه څلور زره فوج باندې او دیس عمر بن سعد ابي وقاص ته چې ته معزول او دا د سخت سره دا شمر په نوم باندې دار روان شو نو ستار د پنځشنبه د ورځې په سار باندې چې دار روان شو نو ماخام ته د جمعې ماخام ته دار ورسید چې را ورسید عمر بن سعد بن ابي وقاص ته ویل سدي وایي زه عبید الله بن زیاد را لګلې ما چې په حسین باندې حمله وکړي جنگ وکړي نو د به فورن جنگ شروع کړ استوخته ملګرو ته ویلې پوښتې ویلې چې جنگ کو حسین زنان ورته ویلې وای څه کوي وای جنگ کو حسین رضی الله عنه ورته ویلې وای د الله بندگانو د یوش پده دا یوش پر تاسو ورو کې سباله بجنګ کوو اوس خوش پده د شپې خو جنگم نه کیږي د شمر ورته ویلې چې خیر ده یوش په تاسو ورو کا چې کله ستار شو نو د جمعې ورځ ده لسم د محرم ده د عاشوري ورځ ده په دې ورځ باندې دا غټه معرکه کیږي او دا سم معرکه ده چې انسان د ازلس توزي ډېر دردون کې واقعه ده د کربلا نو ستار لشو سبونه برابر شو او جنگ شروع کیږي یو طرف ته د نبی صلی الله علیه وسلم نو سیده او بل طرف ته د یزید فوج دی د عبید الله بن زیاد چې دا والی دی د فوج دی په یو طرف باندې 240 کسان د حسین رضی الله عنه سره ملګری دي او په بل طرف باندې 15000 کسان د عبید الله بن زیاد فوج دی د حسین رضی الله عنه نه چاپیر دي د کی اول حسین رضی الله عنه د جنگ شروع کېدل نه مخکې اول یو تقریر شروع کړ او دی ګوپی والا ته ویل چې یو خبره تکوما ورته ویل چې د کوپی والا ما ته پته ده چې تاسو ما وچ نه مې پرې دی خود څه وکي یو حجت باندې قائمومه زه خود دلته نه راتلم دی کوپی ته خلیګین دلته زستاسي خاتون راوستای ما تاسو رب څه خاتون را لېګلې دي دی حر بن یزید التمیمی ته ویل ولې تا ما څه خات نه را لېګلې چې ترشه دلته کوپی ته موږ ستامل لګري کیګو دی شمر ته ویل تا خات نه را لېګلې بل ته ویل ولې تا خات نه را لېګلې دی ټول انکار وکړي چې ما خاتون نه دي در لېګلې دی حسین رضی الله عنه یو نیم سل خاتون راوغسل ورخارې کړو چې انده خاتون د کوپی والا ما بسره لګلې دي چې تل تراشه دی کوپی ته موږ ستامل لګري کیګو او شرالم ما سره تاسو جنگ کوي او نه مې پرې دی ولې د څه کوي ظالمان نو د تقریر په دې منځ کې د حسین رضی الله عنه سره چې کومه زنانه وي هغه ایسته په جړا شو نو چې یو طرف ته د جنگي او د انسان د مرګ حالتي نو څومره سخت وي په حسین رضی الله عنه باندې په دې ځای کې په تقریر کې لګرو ابراغه نو حسین رضی الله عنه ملګری ولېګل چې تاسو ورشئ او دا سنانه چپ کړئ به حسین رضی الله عنه ورته ویل چې اے کوپی والا تاسو ته پته ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیم زد علی او د فاطمی زویم او زما ورور حسن ته زما ته نبی صلی الله علیه وسلم د جنت ډیر راکله ده من جنتین خلقیو
او به ورته ویلي چې د کوپې والا زه داسې سړی ما چې ته مونږ نه دی قضا کړی ما چېرته وعده خلافي نه ده کړې ما چېرته څوک قتل کړی نه دی وجلی مې نه دی زما د لاس نه چاته ضرر نه دی رسېدلی نن ولې ما تاسې په دې ځای کې وژنئ ولې را سره جنګ کوئ او دا یې ورته ویلي چې د کوپې والا که چېرته عیسایان چې دي د عیسی علیه السلام امتین که چېرته هغو ته د عیسی علیه السلام یا خر یا خر میلاو شي چې په دې باندې به عیسی علیه السلام سورلي کوله نو دا عیسایان به تر قیامته پورې تعظیم کوي نن زه ستاسو د نبي د محمد صلی الله علیه وسلم دوستی یم او تاسې ما نه پرېږدئ ما سره جنګ کوئ خو دې کوپې والا دا سرونه استخکته کړل او ټول خجالت او سم وشرمېدل جنګ شروع شو مقابله شروع شوه اول داسې مبارزه وشوله دا د هغې زمانې د جنګ خپل شکل و د حسین رضی الله عنه سره چې کوم ملګري وو هغه ډېر تکړه تکړه کسانو تقریبا 240 کسانو جنگ شروع کړ جنگ چې کېدو د دې د عبید الله بن زیاد د فوج اراده دا و چې دا حسین رضی الله عنه ونیسي خو لیکن د حسین رضی الله عنه ملګرو حسین رضی الله عنه ته دا خلک نه پرېښودل په جنگ کېده د عبید الله بن زیاد د ملګرو نه ډېر کسان مړه کړه خو لیکن د حسین رضی الله عنه یو ملګری شهید کېده ځکه یو طرف ته 240 کسان دي او بل طرف ته 15000 کسان دي خو یو ملګری شهید کېده تر دې پورې چې حسین رضی الله عنه یوازې په میدان کې پاتې شو او ټول ملګري شهیدان شو یک تنها دا په میدان کې پاتې شو نو صرف حسین رضی الله عنه دی او د سره ښځې ماشومان دي او یو د زوی دی علي ابن حسین هغه هم لا ماشوم دی وړوکی دی حسین رضی الله عنه په دې باندې سخت گزارونه کول ځکه د حسین رضی الله عنه خو لا مڅوب نشو ورله ځکه دا یو شهامت والا سړی او د نبوت د کورنۍ نه دی ډېر غیرتي سړی و دا نو په دې باندې گزارونه شروع کړل او څوک به نږدې نشو ورتللی د لرې نه پې خلکو د غشو ګزارونه وکړه او د تورو ګزارونه هم پې وشو د حسین رضی الله عنه دا چپ لاس غوڅ کړی شو او د ښی لاس و دا زخمي شو په دې کې د شمر ویلي چې دې حسین زموږ نه دا څومره کسان مړه کړه دا حسین وجل غواړي شپږ کسان یې د ځان سره راواغېستل چې اراده یې دا وه چې په دې حسین باندې حمله وکړي نو د شا د طرف نه یو کس و سنان بن سلمه په نوم باندې دا راغې او نیزه ورسره و حسین رضی الله عنه یې د شا نه په دې نیزه باندې داسې ووو او دې ګیډه کې دا نیزه راویستله او بیا د شاته کش کړله په دې کې د حسین رضی الله عنه نه روح ووته او دا شهید شو نو دا بس رقم حالتو هلته د حسین رضی الله عنه ښځې ماشومان دي هغو هم په جړه باندې شروع وکړله او دلته تر دې پورې تاریخ والا لیکلي دي چې د عبیدالله بن زیاد دي پوجیان هم په جړه باندې شروع وکړله چې دا موږ څه وکړه د نبي صلی الله علیه وسلم دوسیم شهید کړ ډېرې یوه سخته واقعه وه ده عبیدالله بن زیاد دې د خپلو پوجیانو ته امر کړی و چې تاسو ما ته د حسین رضی الله عنه دا سر غوڅ کړئ او دا ماله راوړئ دا سر د دنه غوڅ کړ د حسین رضی الله عنه نه او د دا بچی ښځې دا یې واغېستل او ویوړه عبیدالله بن زیاد ته وایي دا د حسین رضی الله عنه دا سر شو وایي دا یې په یو لوښي کې کېښوده او عبیدالله بن زیاد یې وډکې راواغېسته او د حسین رضی الله عنه په دې پوزه کې داسې ورکړه او ویې ویلې چې خلک وایي حسین ښایسته دی دا خو ډېر بدرنګه دی دا خو ښایسته نه دی انس بن مالک رضی الله عنه پس را پاسېده ورته ویلې چې دا هغه انسان دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مشابه دی دا هغه انسان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل کړی دی ته څنګه دا خبره کې ترمذی کې حدیث دی چې د عبیدالله بن زیاد نه الله بیا څنګه دا انتقام واغسته په وروسته وخت کې د عبیدالله بن زیاد سره د ملګرو نه دا ووژلی شه مړ شو و چې کله مړ شو د جومات په یو رهبه کې او په یوزي کې سره د ملګرو نه دا کېښودلی شه وایي د چت نه یو تور مر راودنګلې ټول مړي پرېښودل ورغې د دې عبیدالله بن زیاد په دې پوزه باندې ننوته دنې دې ډډ کې وګرځېد او بېرته په دې خولې باندې راووته الله رب العالمین ته هغه انتقام واغسته دی عبیدالله بن زیاد داسې کار وکړو ویې ویلې چې د حسین دا سر چې دی دا ویسی باچا له یزید د دا سر ویسی چې هغه ډېر خوشحاله شي د ده دا نید و چېرې یزید به ماله ډېر انعامونه راکړي ځکه ما حسین مړ کړ دا سر یې وله واغېسته او دا زنانې مو له بوتلې یزید له یزید چې کله د واقعې نه خبر شو چې حسین رضی الله عنه یې شهید کړی دی یزید ډېر سخت وجړل او خفه شو ویې ویلې چې قبح الله ابن سمیه دا د سمیه زوی دا عبیدالله بن زیاد دی الله وشرموي الله دې تباه کړي ته خو ما نه ویلې چې دا حسین شهید کړه کله چې دا د حسین رضی الله عنه دا زنانه د یزید کور ته ننوتلې وایي د یزید د کور والا هم ډېر وجړلې او د حسین رضی الله عنه زنانه هم ډېر وجړلې او بیا دې یزید دا علي بن حسین راوغوښته ورته ویلې ګوره چې تاسو موږ ورورې کوم خدمت دی چې موږ ته یي موږ ته ویلی شو موږ به ستا په خدمت کې یو هر وخت موږ به دروازې ستا په وړاندې باندې خلاصي
او دا زنانه ولا په ډیر عزت کې ډیر مالونه مولا ورکړه انعامات مولا ورکړه او په ډیر عزت کې دا زنانه به تر رسخت للی مدینه ته او د حسین زنانه سر به ته یزید راولېګو مدینه ته او دلته د خپل مور د فاطمه رضی الله عنها سره په یو ځکه به تخخ کدلته په مدینه کې نو دلته یزید باندې بعض خلک اعتراض کوي چې د یزید په بچای کې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی اعتراض په خلکو باندې بیزه دی صرف په یزید باندې دومره اعتراض راځي چې دی عبید الله بن زیاد د یزید والی دی د حسین رضی الله عنه شهید کو په کار خدا وا چې دا یزید لګیدل و دا عبید الله بن زیاد قصاص کړي چې تاول د حسین رضی الله عنه شهید کو عبید الله بن زیاد معزول کړي خو لیکن رسته معزول کو خو په حال ده سه دلچسپي په دې کې وانه غستله او د سپیل حال دا کار ونه کو صرف یزید باندې دا اعتراض راځي چې د حسین رضی الله عنه انتقام اندغس نور د حسین په شهادت کې د یزید لاس نه دا عبید الله بن زیاد په خپل لاس او په خپل مشوره باندې دا شهید کړي دي نو شیګان نن یزید ته کنځلې کوي چې د حسین رضی الله عنه شهید کړي دي د غرنګ عبید الله بن زیاد ته شمرته او سنان بن سلمته هغه د حسین رضی الله عنه سره په لسم د محرم باندې یو غم ښکار کوي او داغه سره خفغان کوي ځکه حسین رضی الله عنه ته د امام وای مونږ چې مسلمانان په حسین رضی الله عنه باندې د زنه خپیو دا په ظلم باندې شهید شوی دی بیت د مسلمانانو د طرف نه شهید شوی دی او ظلمن شهید شوی دی دا دې کې د کفر او د اسلام خبره نه ده د ظلم خبره ده اخو مسلمانانو دي خو مسلمانانو ولیکن حسین رضی الله عنه د ظلم د وجه نه په ظلم باندې شهید شو او نور چې شیګان په دې ورځ باندې دا کم کارونه کوي دا بیسي کارونه کوي دا غلط کارونه کوي چې په لسم د محرم باندې ځانونه په چړکو باندې وایي او د ځانونه نه پی کوي دا غلط کار دی دا صحیح کار نه دی څومره دغه واقعه په دې ورځ باندې پیښ راغلی و او موږ مسلمانان به د محرم د لسم تاریخ د عاشورې د ورځې دومره تعظیم کوو چې په دې ورځ به روژه نیسو او نه هم ورځ به مسره ملګری کوو ځکه موسی علیه السلام ته الله په دې ورځ باندې نجات ورکړی دی نبی صلی الله علیه وسلم به دې ترغیب ورکو چې تاسو په لسم د محرم باندې روژه ونیسئ ځکه دا انسان ته د یو کال ګناهونه معاف کوي د تیر کال نو موږ له پکار دي ګناهونه ډیر دي باید موږ او تاسو په لسم د محرم باندې روژه ونیسو او الله رب العالمین باندې د یو کال ګناهونه معاف کو دا غوړه روژه ده دا روژه نیول پکار دي الله رب العالمین دې موږ او تاسو له دې روژه وسو توفیق راکړي الله رب العالمین دې قبول کړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د ظلمونو نه وساتي الله رب العالمین دې زموږ خلاص د چاینې نوتي کوي او الله رب العالمین دې موږ د ظالمانو نه وساتي الله رب العالمین دې موږ عملونه صحیح کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد